بچی خپل پلار ته و چې پلاره ما مه لېږه وروسته به ګوره بیا ډېر زیات خفه خو بچی باندې پلار بیا هم یقین نه کوي هغه بیا هم مدرسې ته ولېږي د خپل ورور سره ورسره کړي چې ته لاړ شه مدرسې ووایه لاړ شه سبق ووایه چې یو غټ سړی درنه جوړ شي او هغه ته څه پته وي چې هغه والا واپس په کټ کې راوړي ملګرو دا د سوات واقعه ده دغه هلک چې دی نو دغه خپل پلار ته ویل چې زه مدرسې ته نه ځم ما مدرسې ته مه لېږه هلته شیطانان اوسېږي هلته چې دی نو په سپینه جامه کې شیطانان دي دا قاریان نه دي ملګرو د هغه نه پس چې دی نو د خپل ورور سره ورسره کړي که نه دغه هلک او دا مدرسې ته چې دی نو ولېږي مدرسې ته یې بوځي او هغه محتمم سره میلاو شي محتمم سره چې کله میلاو شي نو ویډیو کال ورته وکړي د خپل د هلک د پلار ته ویډیو کال وکړي او دې سره خبرې وکړي دغه محتمم ورسره خبرې وکړي محتمم ورسره وایي که نه چې دا زمونږ بچی دی د دې نه به غلطیانې کېږي خیر ده که چوټي یې کړي دا څه مسله نشته دی دې ته مونږ علم زده کوو دا به په خلاره برابر شي دا ماشوم دی نه پوهېږي د هغه نه پس چې دی نو د دغې دې هلک ورور چې دی نو دا دې واپس راشي او د خپل وراره پرېږدي د خپل وراره چې پرېږدي دا دې واپس راشي څنګه د مدرسې نه راوځي نو دغه قاریان چې دی نو په دغه هلک باندې راباندې کړي اول پرې غوږونه ونیسي او بیا پرې راباندې کړي دومره فساد پرې وکړي که نه چې هغه هلک چې دی نو راوغورځېږي بیا بل قاري ورشي بیا بل قاري ورشي یو پکې وایي د محتمم زوی دی احسان الله نوم یې دی وایي هغه چې دی نو د هغه نه زما وایي دا زوی ډېر زیات تنګ و ښه فرحان نوم یې هلک نه دی وایي دې نه به ډېر زیات افسوس کوو چې دا ډېر زیات وهل کوي وایي دغه به ډېر زیات واهه د هغه نه پس چې دی نو یو کس به ورته وواهه بیا اخر کار چې دی د دنیا نه رخصت کو زوی خپل پلار ته وایي چې پلاره ما مه لېږه وروسته به ډېر زیات خفه لیکن پلار په خپل زوی باندې بیا هم یقین نه کوي چې دا ماشوم دی دا نه پوهېږي لیکن پلار په اخره کې بیا افسوس کوي چې زما زوی صحیح خبره کوله زما زوی صحیح ویلو ځکه چې هلته درندګان اوسېږي هلته چې دی نو په سپینه جامه کې په سپینه کپړه کې چې دی نو داسې خلک اوسېږي که نه چې دا د شیطانانو نه هم زیات دي ځکه چې ته په یو هلک پسې چې دی نو په لیټر باندې سیم ګرمې او په هغه چې دی نو په هغه پسې نیسي یا چې دی په هغه ځګونو پسې ولا مرچکې نیسي واړه چې دی نو په میاشتو میاشتو چې دی نو شین بوټی ویني په میاشتو میاشتو چې دی نو هغه ګاړی ویني هغه روډ ونیني هغه څه ویني ملګرو دا زمونږ مدرسې د افسوس مقام دی د سټه به تاسو ته تصویران ښکاري دا کسان چې دی نو د سوات خوازاخیلي نه تښتېدلي دي او په کار چې دا ډېر زر ونیولی شي او دې له دې سزا ورکړلی شي ځکه چې ډېر غلط کار یې کړی دی ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایي که نه اوس به بیا وایي چې ځینې خلک لګیا دي چې د مدرسو بدنامي ده او تاسو چې دی نو په دې باندې ویډیو نه جوړوئ ولې د یو ماشوم سره به زیاتی کېږي زه به ویډیو نه جوړوم زه به په سوشل میډیا باندې د دې دپاره ویډیو جوړوم چې د چا سره زیاتی کېږي د چا سره ظلم کېږي زه به د هغوی دپاره ضرور ویډیو جوړوم چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورئ ضرور یې شیر کړئ